السلام علیکم، په خیر راغلی. زه یم ستاسو منټور محمد امیر جی سټرانډ سو. نو نن په لیکچر نمبر 20 کې به مونږ ډسکس کوو کنډیشنل سټیټمنټ. او د ټول نه مخکې تاسو ته دا هم وایم چې کنګریټس فار پریویس چپټر چې مونږ کوم 2 چپټرز ویل، د هغې لپاره تاسو ته مبارکبادي چې هغه مونږ ختم کړل. نن چې کوم دی یو زموږ سره په انټروډکشن ټو سی پلس پلس کې پارټ 1 او پارټ 2 چې کوم هغه زموږ ختم شو. اوس مونږ چپټر نمبر 2 ته رالو، کوم چې زموږ سره دی کنډیشنل سټیټمنټ. اوس مونږه ایډوانسمنټ طرف ته رالو. سی پلس پلس کې بیسکس مونږه زیات هغه ټول کلیر کړل. ایډوانسمنټ څنګه دی؟ لکه مطلب سی پلس پلس کې اوس مونږ وایو کنډیشنز چې کوم دی هغه مونږ په خپل پروګرام کې هغه اپلای کوو او سټیټمنټ به لیکو. هغه به انشاءالله مونږ نیکسټ کلاس په سټیټمنټ باندې یالو. صحیح ده. اوس مونږه ایډوانسمنټ طرف ته چې کوم دی هغه پرمختګ شروع کو. صحیح ده. راځو کنډیشنل سټیټمنټ زموږ سره شی دی. نو بچی د لوی شه کنډیشنل سټیټمنټ زموږ سره دی. وای the statements of a computer program are executed one after the other in the order in which they are written. وای دا کوم سټیټمنټ چې د کمپیوټر پروګرام ته کوم پروګرامینګ کې کوم سټیټمنټس مونږ لیکو، نو دا ایگزیکیوټ کیږي، دا رن کیږي. یو مطلب لکه کوم سټیپ مونږ لیکو، نو اولنی یو سټیپ رن شي، د هغې نه بعد بیا چې کوم په هغه اډر کې بل سټیپ وي هغه رن شي. صحیح ده. کوم چې مونږ لیکلي په کوم اډر کې مونږ لیکلي، نو څه کېږي، یو کمپیوټر پروګرام چې کوم سټیټ مونږ لیکلی، نو اول چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کیږي ون افټر د ادر، د یو بل نه بعد. صحیح ده. لکه مطلب سټیپ بای سټیپ هغه زموږ سره څه کېږي، رن کېږي، کوم چې مونږ په کوم اډر کې لیکلي. this is known as sequential execution of a program. او دې ته مونږ sequential execution of a program وایو، چې مطلب دا پروګرام زموږ سره په سیکوینس کې رن شو. مطلب ما اول سی اوټ ولیکو چې هاي ایوریون، بیا هم پسې سی ان ولیکو، داسې که نه. نو اول زموږ سره سټیټمنټ 1 پروګرام کې هغه ایگزیکیوټ شي، بیا سټیټمنټ 2، بیا سټیټمنټ 3. نو دا ټول چې کوم پروسس دی ته زموږ سره څه وایي، زموږ سره وایي sequential execution of program. اوکې، sequential execution د پروګرام نو سره سیکوینس باندې هغه څه کیږي، رن کیږي. اوس وایي the order of execution of the statements in a program can be changed. او په کوم اډر کې چې مونږه پروګرام ولیکو کنه، صحیح ده. نو دا کوم چې ایگزیکیوشن بیا پروګرام کوي، دا کوم سټیټمنټس چې کوم دي، نو ان ا پروګرام کې بچي، نو دا پر پروګرام کې چینج کېدای هم شي. this is done with the help of conditional statement. او دا څنګه چینج کېدای شي چې دا د مونږ د کنډیشنل سټیټمنټس په تھرو چینج کولای شو. the conditional statements are used to execute statements of a set of statements. صحیح ده. د کنډیشنل سټیټمنټ زموږ سره شری وي، دا مونږ یوز کوو. صحیح ده. کنډیشنل سټیټمنټ مونږ یوز کوو چې څه وکړو، ټو ایگزیکیوټ کو، چې ایگزیکیوټ کو یا اګنور کو سیټ اپ سټیټمنټس. سیټ اپ سټیټمنټس کې مطلب ډېر څه سټیټمنټس راتلی شي افټر ټیسټینګ ا کنډیشن. د یو کنډیشن د ټیسټینګ کول نه بعد. یار تاسو دا د شي دغه نه دی کنه، پروګرامینګ سیمپل کنډیشن سټیټمنټ سره چې موږ په پروګرام لیکو، پای کې موږ یو کنډیشن ولګو چې کدا کنډیشن ټیک وو، دلته زموږ سره پروګرام رن کړه، کنډیشن فالس و، دا پروګرام سره دغه سټاپ کا. ډېر سپوز دا سویم چې یاره مونږ به کلاس ریکارډ کوو، خو که زه اوسګارم، مطلب ما کې کنډیشن ولګو، خو که زه اوسګارم، نو که زه اوسګارم ظاهره خبره کلاس باندې ریکارډ کوم، دا یو کنډیشن دی. صحیح ده. تاسو ډېر کې زه به یاره کلاس ریکارډ کوم که زما لیپټاپ کې چارج و، دا یو کنډیشن دی. موږ په خپل پروګرام کې به کنډیشنز لګو. د کنډیشن کې زموږ سره ټرو کېږي، نو پروګرام رن کېږي. کنډیشن فال کېږي، پروګرام څه کېږي، هغه بیا په هغه ځای باندې سټاپ کېږي. صحیح ده. نو this is done with the help of condition statement. conditional statement زموږ سره شری conditional statement مونږ یوز کوو چې مونږ څه کوو، چې ایگزیکیوټ کو یا اګنور کو د سیټ اپ سټیټمنټ. صحیح ده. افټر ټیسټینګ ا کنډیشن، د کنډیشن سره ټیسټینګ کول نه بعد. د conditional statements are also called selector statements. اوکې، selector statement هم وایي. صحیح ده. اوس راځو ریلیشنل ایکسپریشن. صحیح ده. دا زه داسې برکم ریلیشنل expressions ته دا ډېر زیات امیزینګ خبره ده. صحیح ده. A relational expression consists of constant, variable or arithmetic expression that are combined by the relational operator. د relational operator چې کوم دی کنه، دی په ترو چې کله مونږه اول خبره کو ریلیشنل ایکسپریشن زموږ سره کنسیسټ په کانسټنټ په کې ویریبل هم کې دی شي، یا زموږ سره ارثمټیک ایکسپریشن هم کې دی شي، کوم چې کمباین شوی په ریلیشنل اپریټر باندې. ریلیشنل اپریټر دا زموږ سره دی، ګوره دا 10 دی، دا 6 دی، او دې پرمس کې دا کوم سیمبل تاسو ښکاري ته وي ریلیشنل اپریټر. صحیح ده. A relational expression is written to find a relation between two expression. او دا ریلیشنل ایکسپریشن چې کوم دی کنه، دا مونږ لیکو چې مونږ معلوم کو ریلیشن د دوه ایکسپریشن په منځ کې. ایکسپریشن زموږ سره ایکسپریشن از the collection of some values, constant, variable or some arithmetic arithmetic operators. اوکې، دا چې کوم دا ټول چې کله یو څه چې زموږ سره سکه یو ایکسپریشن چې کوم دی هغه جوړي ایکسپریشن ورته مونږ وایو. صحیح ده. ها، it returns only one value which is either
یا either true or false. او دا زموږ سره صرف دا کم ریلیشنل اپریټر چې کوم زموږ سره بیا څه کوي ریلیشن ګوري د دوو چې کوم ایکسپریشن دی هغه په منځ کې بیا موږ ته ویلیو ریټرن کوي چې either دا زموږ سره چې کوم کنډیشن موږ لګولی هغه فالس دی که هغه ټرو دی. صحیح ده. د مثال په طور وایي 10 is greater than 6 وایي دا 10 چې کوم دا چې نه غټ دی نو دا غټ دی که نه دی نو this is a relational expression وایي دا اوس ریلیشنل ایکسپریشن دی. مطلب دا ریلیشن ګوري چې هر 10 او دا چې په منځ کې صحیح 6 and 10 په منځ کې یو ریلیشن ګوري چې آیا کم یو زموږ سره غټ دی په دې کې کم یو زموږ سره سمال دی بل نه. صحیح ده. وایي it indicates a relation between two constant وایي دا زموږ سره په دوه کانسټنټ ویلیوز دا 6 او 10 کوم یو کانسټنټ ویلیوز دي کنه دې په منځ کې یو ریلیشنشپ موږ ته ښیي since the constant value of 10 is greater than 6 نو زموږ سره دا چې کوم دی وایي دا زموږ سره 6 نه غټ دی this relational expression return a value true نو دا ریلیشن چې کوم موږ اوس دلته اغستی دی چې 10 is greater than 6 نو دا زموږ سره true دی. صحیح ده. دا زموږ سره true return کوي. د اپریټر دا used دې ته موږ ریلیشنل اپریټر وایو. صحیح ده. وایي د اپریټر ریلیشنل اپریټر صحیح ده. دا وایي used between two values is called relational operator وایي دا کوم اپریټر چې یوز کېږي دا موږ ټول ویلیوز په منځ کې وایي چې دا کوم سمبل یوز کوي ته موږ سره ریلیشنل اپریټر وایي specify relation between two arithmetic expression or values وایي دا سمبل موږ یوز کوو چې موږ څه وکړو د arithmetic expression یا د دوه ویلیوز په منځ کې چې کوم ریلیشن دی هغه په موږ څه کوو هغه ظاهر کوو. ریلیشنل اپریټر زموږ سره چې کوم دا اپریټر دی دې خبره کوو نو ریلیشنل اپریټر that are used to specify a relationship between two expression or values are known as relational operator. ریلیشنل اپریټر موږ استعمالوو چې موږ سپیسیفای کو یو ریلیشن بټوین ایکسپریشن of our values. صحیح ده. ایکسپریشن یا د ویلیو په منځ کې موږ څه کوو ریلیشنشپ څه کوو هغه سپیسیفای کو that is called relational operator. صحیح ده. پرې بل دغه کې چې کوم زموږ سره دی دې کې ګورو اوس ګوره بچی د لوي دا زموږ سره ریلیشنل اپریټر دی. صحیح ده. ګریټر دین دی. صحیح ده. اوس دې کار ګورو ګریټر دین شری it is used to test if one expression is greater than the other expression وایي دا greater than چې کوم اپریټر دا زموږ سره وایي دا ریلیشنل اپریټر موږ یوز کوو چې موږ څه وکړو چې موږ ټیسټ کوو چې کم یو چې کوم دی هغه غټ دی او کم چې کوم دی هغه کم دی. ګور دی one expression is greater than the other چې دا ایکسپریشن د بل نه غټ دی. د مثال په طور باندې وایي even and into are the true expression وایي even او a2 زموږ سره true expression دي نو دا even is greater than a2 وایي دا even زموږ سره د a2 نه greater than وایي if even is greater than a2 then the expression return a true value وایي اکثر دا even رښتیا چې کوم دی د a2 نه غټ نو دا به پروګرام چې کوم موږ ته ویلیو ریټرن کوي هغه زموږ سره ټرو وي. خو که چېرته دا even چې کوم دی دا سمال دی لیس دین دی د a2 نه دا به زموږ سره بیا چې کوم دی فالس ویلیو هغه څه کوي هغه زموږ سره ریټرن کوي. صحیح ده. بیا اوس ایکوال اینڈ ګریټر دین دی نو ایکوال اینڈ تاسو سمپل دا خپل وایي. صحیح ده. دا ریډینګ میډینګ ته وګورئ ایکوال اینڈ ګریټر دین کار زموږ سره چې کنډیشن موږ ګورو چې دا even او a2 چې آیا د a2 که د even برابر و موږ دې دا څنګه ویل even is greater or equal to a2 د even زموږ سره یا غټ دی یا برابر دی د a2 نو که د a2 برابر نو هم دا کنډیشن زموږ سره ټرو دی او که د a2 نه غټ نو هم دا کنډیشن زموږ سره بیا ټرو دی. خو که even چېرته د a2 نه کم و مطلب لیس دین a2 نو بیا دا کنډیشن زموږ سره فالس دی. صحیح ده. less than سمپل سره که even چېرته و even is less than a2 یا a2 is greater than even. صحیح ده. دواړه سایډ نه ویلی شي even is less than a2 is greater than even هغه یو سیم قصه ده. که چېرته دا even زموږ سره وایي less than د a2 نه دا زموږ سره ټرو پروګرام کوم ریټرن کوي هغه ټرو ریټرن کوي. خو که چېرته a2 is less than even نو بیا زموږ سره فالس کوم دی ایکسپریشن به فالس ویلیو ریټرن کوي. صحیح ده. اوس زموږ سره greater or equal less or equal it is used to test if one expression is less than or equal to the ګوره مطلب دا دی چې زموږ سره څه ګوره less or equal مطلب سره پر نیکسټ ایگزامپل تاسو کوم less or equal مطلب دا شو بچی د لوي شه دلته وګوره چې دا even is less or equal to a2 که چېرته دا even زموږ سره less or equal to a2 نو اوس دلته که دا even چېرته د a2 نه لیس و نو هم دا پروګرام زموږ سره ټرو دی. سره ټرو ویلیو به ریټرن کوي. که چېرته دا even د a2 برابر هم به ټرو ویلیو هغه زموږ سره راځي. خو که دا even چېرته د a2 نه غټ شو نو بیا زموږ سره ویلیو فالس چې کوم دی هغه ریټرن کېږي. صحیح ده. ایکوال څه شی دی چې مطلب even زموږ سره د a2 ایکوال دی نو که دا ایکوال و او ټرو که ایکوال نه نو فالس. صحیح ده. دې چې کوم دی ګوره ته موږ څه وایو ته موږ وایو not equal to not equal to even is not equal to e2 دا even زموږ سره د e2 برابر نه دی نو که even د e2 برابر نه نو زموږ سره ټرو ویلیو فالس کوي ټرو ویلیو زموږ سره ریټرن کوي. صحیح ده. خو که چېرته دا even د e2 برابر شو نو دا زموږ سره فالس ویلیو هغه ریټرن کوي. صحیح ده. even is not equal to e2 اوکې. اوس تاسو یو اگزامپل ته وایي if x is equal to 10 and y is equal to 20 and z is equal to 5
وایي که چېرته دا ایکس زموږ سره ویریبل دی دې کې ویلیو زموږ 10 ده په وای زموږ یو بل ویریبل دی په دې کې ویلیو زموږ سره 20 ده او سی زموږ سره یو بل سوري زیډ زموږ سره یو بل ویریبل دی په کې زموږ سره 5 ویلیو ده. We found out the output of the following relational expression. وایي دا کوم relational expression چې کوم دی ویلیو چې کوم دی تاسو کوي د آوټپوټ پاینټ کې چې مطلب د ریلیشن وکړي چې په فالس ده که ټرو دی صحیح ده. اوس وایي x is greater than y نو ګوره x زموږ سره 10 دی y زموږ سره 20 ده نو x is greater than y نو ګوره دا فال شو ولې چې x زموږ سره 10 دی y زموږ سره 20 ده که نه نو x خو د y نه غټ مطلب 20 خو نه خو چې کوم 10 غټ نه دی که نه نو زموږ سره فال شو. بیا y is less than z یا z is greater than y نو دا هم فال ځکه چې z زموږ سره 5 دی y زموږ سره 20 ده نو 5 وایي د 20 نه غټ دی دا خبره غلطه ده. یا موږ داسې هم ویل شو چې 20 د 5 نه چې کوم دی کم دی دا هم غلطه خبره شو دا زموږ سره فالس ویلیو ریټرن شو صحیح ده. بل زموږ سره y is not equal to x that's true ځکه y زموږ سره 20 دی او x زموږ سره 10 دی نو 20 र 10 برابر نه دی نو بالکل صحیح ده. اوس وایو x is equal to z مطلب x زموږ سره 10 دی او په z زموږ سره 5 دی او 10 د 5 برابر دی دا فالس ده. بیا زموږ سره وایي دا 10 چې کوم دی وایي دا زموږ سره د 20 او د 20 یا ګریټر ده یا ایکوال ده 10 نو که 10 ایکوال ګوره دلته اوس دې ته غوږ کېده دا x زموږ سره 10 دی په y کې زموږ سره 20 ده که نه ګوره دلته موږ سره ټرو راغلی ولې ټرو راغلی ځکه چې ګوره x چې کوم دی که نه دا y خو ته غټ دی که نه د x زموږ سره 10 دی y که دا غټ نه یا غټ یا ایکوال خو نه دی که نه مطلب دلته 10 دی دلته 20 د y سره دا خو ایکوال نه دی خو غټ دی یو خو مطلب رانګ شو ایکوال نه دی خو ګریټر دی نو موږ ویل چې ایکوال آر ګریټر یا به ایکوال یا به ګریټر نو ایکوال نه دی خو ګریټر خو دی نو زموږ سره ټرو شو. z is greater or equal to y نو دا خبره چې کوم دی دا غلطه ده ځکه چې z زموږ سره 5 دی y زموږ سره 20 دا وایي z وایي دا 5 یا 20 برابر دی یا 5 د چې کوم دی دا 20 نه غټ دی نو دا زموږ سره فالس راځي صحیح ده. یو کنډیشن هم پرې کې نه ټرو کېږي. امید لرم چې هر نننی کلاس تاسو خوښ شوی ټایم راکولی منډه زموږ سره وو چې کوم کنډیشنل سټیټمنټس موږ ویل دا ډېر زیات ضروري په نیکسټ کم کلاسز چې موږ ویل په هغې کې چې مطلب موږ اف ایلز یا چې کوم دی نسټډ اپ یا نسټډ اف ایلز چې کوم دا هر څه موږ ډسکس کوو نو هلته بیا به موږ دا افریټرز چې کوم دی دا به یوز کوو ریلیشنل افریټرز او بیا هلته په دې باندې موږ پروګرامینګ رن کوو د هغې نه مخکې دا تیوري چې کوم دا ستاسو بیس کلیر کول دا ډېر زیات مست ټایم راکولی جهان مننه الله مو خوا دا بد او خوشحال لره بس